دوستانو د قیامت ورځ چې ډیره سخته ورځ ده، هر انسان به د خپلو ګناهونو په اندازه په عذاب کې اخته وي. هر طرف ته به تکلیفونه او عذابونه وي. د انسان د تیښتې او سرپناه هیڅ ځای به نه وي، مګر یو ځای چې هلته به انسان ډیر بېغمه او غوسه‌کونکی وي، او هغه د الله تعالی د عرش سوری دی. هلته به په انسانانو هیڅ قسمه غم او تکلیف نه وي. خو هغه انسانان به څوک وي چې په داسې سخته ورځ به الله تعالی د عرش یخ سوری نعمت ور په برخه کړی وي. په حدیث شریف کې راځي چې 7 قسمه انسانان داسې دي چې د قیامت په ورځ به یې الله تعالی د عرش د سوري لاندې ساتي او سیده به جنت ته ځي. اول عادل حکمران چې په عدل او انصاف سره حکمرانی کړې وي. دویم هغه ځوان چې خپله ځواني یې د الله تعالی په عبادت کې تېره کړې وي. دریم هغه نر چې ښځه یې بدکاري ته راوبلي او دی ووایي چې زه د الله نه ډارېږم، یا هغه ښځه چې نر یې د بدکاري طرف ته راوبلي او هغه ووایي چې زه د الله نه ډارېږم. څلورم هغه کس د چا زړه چې جومات سره تړلی وي او په جومات کې د هغه زړه ته سکون محسوسیږي. پنځم هغه کس چا چې صدقه وکړه په داسې طریقه چې په ښي لاس یې ورکړه او چپ لاس ته یې پته ونه لګېده. شپږم هغه کس چې په تنهایي کې د الله تعالی ذکر او عبادت کوي. اووم 2 داسې کسان د چا چې د میلاوېدو او جدا کېدو مقصد صرف د الله تعالی محبت وي.